د هند او افغانستان ترمنځ اړیکې لا پسې خوږېږي. ترهګري باید وغندل شي او موږ باید سره یو ځای شو چې مخه یې ډب کړو. سخت دریځۍ ته باید ځای ورنکړل شي چې ترې ګټه واخلي. د ترهګرۍ په تړاو د هند او افغانستان دریځ او نقشه یوه ده. دواړو مشرانو پر سیمه ییزو مسایلو خبرې سره وکړې. دواړو سره وویل چې که څوک ترهګر د خپلو سیاسي ګټو لپاره کاروي باید داسې ونه کړي، ځکه چې ترهګري د سیمې د امن او ثبات لپاره تر ټولو لوی خطر دی. خو افغانستان چې له هند نه کومه پوځي مرسته غواړي هغې لا تر اوسه نه ده موندلې. کابل دا هیله نوې نه ده کړې. 3 کاله وړاندې پخواني ولسمشر حامد کرزي هم ډیلي ته د هیلو اوږد لست سپارلی و. د ولسمشر غني حکومت په دغه لست کې یو څه بدلون راوستی دی. اوس په هند کې د بي جي پي ګوند واکمن دی. دوی د پاکستان پر ضد سخت دریځ خپل کړی دی. بي جي پي غواړي چې په افغانستان کې خپل اغیز ډیر کړي. انډیا افغانستان کی ډیمانډز مان لیتا ہے تو اسکا که هند د افغانستان غوښتنې ومني نو پیغام خو ښکاره دی او هغه دا چې پاکستان ته وایي ستاسو په کیسه کې نه یو، موږ چې څه کوو هغه به کوو. په پاکستان به دا بده لګیږي او داسې فکر به کوي چې په هند او افغانستان کې راګیر شوی دی او دا به ورته ګرانه وي. خو اوس باید دا وګورو چې چین څه ډول غبرګون ښیي. چین کس طرح سے ریاکٹ کرتا ہے. پر افغانستان نور هم ډیر مین شته. امریکا تلونکې ده او چین د مینې لاس اوږد کړی دی. خو پاکستان سترګې خپلو پولو ته نیولې دي. یو پلو هند دی، بل پلو افغانستان او د دوی ملګرتیا پر اسلام آباد ښه نه لګیږي.